د APL سیکنډ سیزن لپاره ګرانډ لانچ سرمنی و په UAE کې چې ډېر مشهور شخصیات په دغه کې ګډون وکړ لکه جاوید افریدي، سایمن ډول او د افغانستان کرکټ بورډ سره کوم پارټنر کمپنیان دي ITW TJ دغه ټولو کمپنیانو په دغه کې ګډون وکړ او نور هم داسې د ICC مشهور شخصیات مو چې هغه په دغه کې ګډون وکړ. ډېر یو سکسسفل یو پروفیشنل سرمنی و چې لانچ کړه او خه الحمدلله سکسسفلی دا کمپلیټ هم شو. په دغه کې ډېر شي نه داسې و چې هغه فائنل شو لکه د APL لوګو شو، شډول شو او ټیمونه شو، دا شي نه سیدي دا فائنل شوی دی. او دلته کومه راشو د لوبغاړو په دغه کې پریس کانفرنس وکړ لکه راشد خان، محمد نبی، حشمت الله شایدی او رحمان الله ګربز دغه هغه لوبغاړي چې دغه دلته پریس کانفرنس هم وکړ. بل ډیر زیات چینجز نه دي پکې شوی. لوګو یې چینج کړی دا تیر سیزن نه لګ لوګو پروفیشنل کړی دا. بل دغه نه علاوه ټیمونو کې ډیر زیات چینجز نه ستو. مګه 15 ټیمونه دي چې تیر کالو یو بل اپشن نصیب خان پرې خو دوی چې چیرې سپانسر مخ ته پیدا کیږي نو یو دوه ټیمونه مګ نور پکې اضافه کولای شو. بل ټیمونه مګه د کابل ځوان د کندهار نایټس د ننګرهار لیپرډ پکتیا سپر کینګ او د تیر سیزن چمپیون بلغ لیجند دغه ټیم پکې شامل دي. او مګه 15 ټیمونه دي چې چیرې سپانسر دوی ته پیدا کیږي یو ټیم بل پکې اډ کوي شي. ان شډول دا سي دی چې د کال 2014 په اخر کې به دا تر سره کیږي ځکه چې دلته ورلد کپ هم راځي، IPL هم راځي، نور لیګونه هم راځي. نو دوی نه غواړي چې چرته نورو لیګونو سره شډول د دوی د لیګ برابر شي ځکه چې هلته لوبغاړي چې دغه بم ساين کوي، غټ نمونه بم ساين کوي. او دا ټوټل هغه شي نه و چې فائنل شو په دغه ګرانډ لانچ سرمنی کې. او ډېر پروفیشنل طریقې باندې ارسه فائنل شو. نو ډېر ښه سرمنی و. هیڅ کمی په ما په نظر کې بدغه کې پاتې نشو. نو تاسو هم دا کتلې خپل رائے په دغه کې ماته کمنټ سیکشن کې راته وایي او که چینل هم نه یو سبسکرایب کړئ چینل اتمن سره سبسکرایب